دو سیزونه الله دنیا سره لازم پیدا کړی دي، یو شیطان او د انسان نفس، او بل خوا د رحمت فرشته او پیغمبران. شیطان او نفس دا یو طرف ته دي، او د الله فرشته او پیغمبران، او بیا په پیغمبرانو کتابونه دا بل طرف ته دي. شیطان او نفس په سړي زور لګی چې د الله نه لري کی، او الله د خپل فرشتو او د پیغمبرانو په ذریعه زور لګی چې دا انسان ځان ته رانږدې کی. دا مقابله شروع ده. د شیطان او د نفس زور ته باطل وای، او د پیغمبرانو او د فرشتو زور ته حق وای. نو ظاهر کې کله حق له غلبه راشي ظاهر، او کله باطل له غلبه راشي. خو قرآن شریف کې الله فرمایي چې اخیری انجام د حق د غلبې دی، او باطل به همیشه دپاره ختمیږي. یعنی نتیجه د حق د بری کېدو ده او د باطل د ختمېدو ده. بعضې خلک مونږ ته راشي شکایت وکړي، یاره جي ما خو مونځ اودس شروع کړی دی، او زکات هم ورکوم، او صدقه هم ورکوم، او روجي هم نیسم، او ذکر و اذکار هم کوم، او جي طبیعت مې قصه مې ګډه وډه شوې ده. کله مالی تاوان کې ګیرم، بیماری هم را باندې راځي، بچي مې هم نه جوړی، او چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و. مونږ وایو دا د نیکۍ د قبولیت نښه ده، نیکي دې قبوله ده، خدای دې ځان ته نږدې کوي. او دا یاد وساتئ ورونو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا دنیا تکلیف پہ انسان راغی و دے پہ صبر کئی، اللہ پہ دا دن گناہ رجائی، او دا خیرت مرتبے پہ خدا پاک بلند ہے. یو صحابی نبی علیہ السلام مبارک سرناستو، او پیغمبر علیہ السلام دا دی تکلیفون و دا مصیبتون ذکر کاؤ. صحابی و تسوئی ومل اسقام یا رسول اللہ، دا اللہ رسول بیمارے سے توئی، واللہ ما مرستو قطو، قسم پا خدا کا پا ما کو چتم تکلیف راغلی، بیماری پا کسے تاوئی. حضور پاک و تفرمائی قم عنا فإنک لست مننا، منگ نا پاسا زمونگ دا ڈلینے، پاسا شابا یہ زمونگ دا ڈلینے، نو خام خواہ تکلیف بدر باندے رازی، نا مال بم رازی، او دا بدن بم رازی، او پا اولاد کے بدم رازی. یو صحابیو دا آغا بی بیو دا دوارو یو بل سر دیر مین و محبتو، دمر محبتو دا دوارو یو بل سر چه لکا دا خخاوند و دا خخد یو بل سر کم مین و محبتی، او خزم دا دی خاون دیر خوخوا، او دا خاون دا دی خزم دا خپل خاون دیر زیاد خوخوا، او دی خزم دا دی خاون دیر زیاد خدمت بکاو، چه کور تا برادن نشو بس لوٹا بے وطلاس کی نیولی وا، ڈوڑے بے وطلاس کی نیولی وا. کدب دا خلین خبرن نویشتنو خزم والا شیر از غلاو. دقا رنگی دا دی خاون دم دا خز خوخوا، چه دا خز دا خلین بٹکی نوتے چه دب والا فورا نغا پورا کاو. دا مین جن دی یو بل سر تیره دا. یو ځل سره دواړه کور کې یو بل سره ناست دي. دا خاوند یې ښځې ته وایي ښځې داسې مینه به ده چا یو بل سره لکه زما او ستا چې ده. یاره وایي ګمان نه کوم، زما او ستا یو بل سره ډېر محبت او ډېره مینه ده، خو خاونده ستا لږه کمه ده. نه ښځې داسې وی. نو وایي کوس مې درته یو شی یاد کړي، یو خبره مې درته وایي وبیا نه منې. وایي ستا خبره نه منل، ته خو ما ته لاس په نامه ولاړې او زما هر خدمت کې، او زه به ستا خبره نه منم. قصه اوږده ده خو دې درته بالاختصار وایم. وی وایه څه وی؟ وی واده وکړه. وی واده مې ده د سره. وی ګورې هسې نه واده وکړې او بیا راله هغه خپله خبره پوره نه کړې. وی ګوره بې وادې زه ستا خبره پوره کوم، او چې تا رانه واده واخېسته نو خامخا به پوره کوم. وی ښه ما له طلاق راکړه، ما جدا کړه. خاوند حق دک حیران شو، ښځې لیونی که روغې څه چل در باندې وشو؟ زما نه څه نیمګړتیا محسوسې نه، زه دې بدې شم نه خوښمې مې، ډوډۍ دله راوړم او ډوډۍ هم راوړې، جامه چې تا کومه غوښتې ده دله راوړم او هغه هم راوړې. په مانځه اودس تې نه یم خوښ، نو مونځ اودس روجې هم نیسم، وایي نه دینداره مې په دیندارۍ مې هم خوښې. غصه قسم چاته مې درته خوړلی دی، غصه مې درته کړې ده، وهل ټکول وایي نه دا دې هم نه دي کړی، بیا طلاق ولې غواړې؟ بس وی ګوره زما او ستا خبره ده، تا ماته ووایې چې کوم شی غواړې در کوم بدل، او ما د نو طلاق غوښتې مال طلاق. وی بل سب څوک دې خوښ دي؟ وی ښځه ورته وي زما دې د الله په ذات قسم یې که په دنیا کې مې ستا نه بل څوک زیات خوښي. ښه نو چې زه طلاق درکړم، زما نه دې بغیر بل څوک خوښ هم نه دي، ته به کې څه؟ زه خو دې حیران کړم، څه دې ضرورت دې وایه، څه نیمګړتیا دې ما نه لیدلي، ما ته هغه وه چې دله پوره کړم. او که زما په ذات کې داسې نیمګړتیا وي نو بیا مو وایه چې دله پوره کړم. او که زه دې نیم خوښ او اسې زما د مخ د وجې نه وی چې ته مې خوښې، نو ام وایه زه پرې نه خفه کېږم، بیا هم طلاق در کوم. نه نیم خوښ ټیک ته بل څوک به دې خوښي. وی دا ټول نشته، زه درته د الله په ذات قسم خورم چې خوښ مې وې، هر څه مې پوره کې.
او چې سمې ویلي دي زمانه په دې مخ د ځمکه بل څوک ستا نه زیات خوښ هم نه دي په بندګانو کې نبي علیه السلام نه پس خو بس تا یو ټکی ووي او زه هغه ټکي متعلق تا نه طلاق غواړم وی ښه داسې کار دی راځه چې ځو نبي علیه السلام سره مشوره کوو حضور پاک مبارک خو جمدی دی موجود دی هغه نه به تپوس وکړو ته به هم خپله خبره وکړې زه به هم وکړم که وایي چې طلاق والا ورکړه خو ډېره ښه ده او که وایي چې مو ورکوم نه به دوی ده چې دواړه روان دي سړی ډېر فکرمند دی چې خدای دا څه په مصیبت کې مبتلا شو ښځه څه دماغو کې رالل څه چلو شو په لاره روان دي د خاوند خو ټینشن کې دی سوچ کې دی فکر کې دی یو تینده کې وخوړه په ځمکه راپرېوت او چې راپرېوت دا وجود یې وینې شو او وینه ترې روانه شوه دې ښځې زر لاس ورکړه ور اوچت یې کړه او وینه یې پاکه کړه راځه سړی وایي طلاق نه غواړم یا ښځې څه مسله دې جوړه کړې ده ته روغه یې وی او روغه نو تا خو زه په مخه کړم چې نبي علیه السلام نه تپوس کوو اوس وی طلاق نه غواړم څه چلو شو وی ما د پیغمبر علیه السلام مبارک یو حدیث اورېده حضور پاک فرمایي چې کوم انسان باندې په دنیا کې تکلیف نه راځي بیماری او کړاو نه راځي دی د خدای نه لرې دی خدای ته نږدې نه دی نو ما پتا چې ته بیماری نه ده لیدې درد مې د باندې نه دی لیدې تکلیف مې د باندې نه ولیدې نور خو ډېر ښې زما ډېر خوښې ډېر ښه دی ډېر زما خدمت کې خو دا مې در کې نه ولیدې نو ما چې د خدای نه لرې دا خاوند نو زه پې څه کوم د خدای نه لرې دی زه به پیسو کوم صحابیات وو که نه هغه خلک وو بیبیان هم د نبي علیه السلام صحابه وې صحابیات وو نو ما چې د خدای نه لرې نو زه در باندې څه کوم چې درز دې وخوړه وینه درنه وورته که نه نو پته ولګېده چې خدای ته نږدې نه غواړم طلاق اشد الناس بلاء د ټولو خلکو نه زیات تکلیف او مصیبت په پیغمبرانو راځي الانبیاء ثم الامثل فالامثل نو ډېر خلک راشي یاره جي چې نیکي مې نه کول هر څه ټیک ټاک و اوس مې تهجد شروع کړی دی تسبیح مې لاس کې هغې شي ذکر و اذکار کوم علماو سره ناسته پاسته کوم ستاسو درس لم کله کله راشم او جي بیا هم کله بچې نه جوړه او کله په تکلیف کې یم او کله ذهني ټینشن ویم دا د قبولیت نښه ده پوه شه چې دا اعمال د الله ته قبول دي الله دې ځان ته نږدې کوي او پیغمبر ته دې نږدې کوي او چې څومره خلک الله او پیغمبر ته نږدې وي د دنیا تکلیفونه به راځي یو سړي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته یو صحابي عرض کوي د الله رسول زما در سره ډېره زیاته مینه ده اوره دې حدیث ته متوجه ډېره زیاته مینه مې ده در سره وی ته رښتیا وې وی ښه که ما سره دې مینه نو د فقر او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه که ما سره دې مینه نو د فقر او د غربت او د تکلیف دپاره بوجه تیاره کړه چې د کوم انسان ما سره مینه زیاته ده نو هغه ته به تکلیفونه او مصیبتونه داسې په منډه ور رواني لکه سیلاب چې خپلې منتها ته په منډه رواني دا به نه وی چې دا جوړ خدای زه بدي شم که ته پکې چغې وې او فریادونه کې نو واقعي چې بیا دا تکلیف د خدای قهر او غضب دی او که ته پکې صبر کې او وی چې دا تکلیف د الله نه دی الله راوسته او الله به یې لرکوي دا د خدای قهر نه دی دا د خدای رحم دی خدای دې ځان ته نږدې کوي حضرت موسی علیه السلام او د فرعون قصه دې مې یاده موسی علیه السلام راغی فرعون ته کېناست زه د خدای پیغمبر او تعالی راغلی ایمان راوړه تا سره څه نښه شته څه معجزه پیغمبر سره خو معجزه ای وی هاو بلکل څه معجزه ده لاس یې دلته کې ومنډه واپس یې راوویسته لاس به برېښنا کوله خو داسې من غیر سوء دا برګي مرض والا برېښنا نه چمک به وه لکه د سپومې په شان رڼا به یې کوله بجلۍ او د بلب په شانتې رڼا به یې کوله یاره دا خو څه جادو مادو دی ښه وی ښه ودرېږه بله درته ښیم ځکه نیغي کوله د موسی علیه السلام په مخ کې ته خو ما ماشوم ډې کړې الم نربک فینا ولیدا ولبست فینا من عمرک سنین تا خو ما سره ماشومان ډوډۍ مې در کړې ده جامه مې در کړې ده ماشوم مې نه لوی کړې او ته اوس راځې او زما مقابله کې او د منډې وایي هله وایي شیر رانیسه او خوله ورپسې د موسی علیه السلام دا د وخت نه دی دا د وخت نه دی کونټۍ ته یې ګوتی ستا وخت لا وروسته دی دا مې نه او فرعون خو پېښ شو چې ده سره خو نه د جیل کار کولی شم نورو بادشاهانو خپل پیغمبران جیلونو کې واچول دی به جیل کوي چې څوک کونټۍ ده ورسره او نه ورته سپېړه ورکولی شم او نه په فوج را دې ویشم هغه سره خو داسې طاقت دی داسې چې د دې مقابله هېڅ چا سره نه فوج سره شته او نه ما سره شته او نه بل چا سره شته دا خو هغې نه هم اجدها خمر جوړېږي یاره اوس که ویمه چې په حق خو بادشاهي مې دي خدایي مې دي هغه به وي انا ربکم الاعلی ستاسو لوی خدای دی لوی خدای اوس به څه کوم قوم هم سوچ کې پروت دی یاره وي دا جادوګر دی قوم سره مشوره وکړه وی صاحب جادوګر دی په دې جادو موږ د خپل وطن نه وباسي د دې خو اسان علاج دی وی دا جادوګران د دې مارا د دې لرګو نه او د دې چوکو نه او د دې پړو نه ماران جوړوي ابه راولو مقابله به وکړي ډېره ښه ده جادوګران یې راوستل موسی علیه السلام د اختر ورځې مقرر کړه چې د هغوی کوم ورځ اختر و چې ډېر زیات خلک
موسی علیہ السلام مقصد دا چې د ټولو خلکو مخکې پړ کوم چې حق واضحه شي. زما ورونو د دې نه مخکې په چندخان راغلي دي د بره نه، هغې دا ټیک نه شو. کله و پې د بره نه وینه را پرېوته، وینه توبې به شتې. ای موسی الله ته د حکم وکړه چې دا وینه بنده کړي. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي آیات مفصلات، مختلف قسم نښه چې اوبه به اسکلي چندخان به پکې پراتو، کویانو کې چندخان، کټوۍ کې چندخان، په ګیلاس کې چندخ، په جګونو کې چندخان. رابل موسی علیه السلام لا ګوره د موږ ستا مقابله کېږي، هغې پورې ته لږ الله ته ووایه چې صبر وکړي. دا خلک به ورته راولېږل ډېره ښه ده. بیا به څو د هغې نه پس به پې سپږې رالې، په سرمنو کې، په سرونو کې، په ویښتو کې سپږې ګرول به. بیا به رالل موسی علیه السلام د درخواستونه به کول، د هغې وینه پې راله، وینه دومره وینه پې راله چې د دوی چې څومره لوښي کټوی د وینې ډک به و، کویان د وینې ډک. نو د موسی علیه السلام قوم بني اسرائیل هغې له به دا شی نه و، دوی له به نو چې دوی به چا سره دوستانه و پکې هغه له به رالل، ای ته د خپل کوینې یو جام اوبه راکړه، زمونږ کوی کې خو وینه ده، ډېره ښه ده. اوبه به یې وله راویستې، اوبه وې چې د بني اسرائیلو د موسی علیه السلام د قومي د لاس نه به د فرعون د قوم لاس ته واوړېده، بیا به وینه شو. تر دې حده پورې چې د موسی علیه السلام یو قومي ودرېږه، خوله کې دله اوبه درکړو، په خپله خوله کې اوبه راواغېشتې او د فرعون د قوم سړي له په خوله کې واچولې. هغه د موسی علیه السلام د هغه قومي په خوله کې اوبه وې چې د هغه جب خولې ته ورسېدې وینه وه. نو ګورې د خدای د عذاب نه ویرېږي. زما د قسمې که الله په قهر شو، خدای قسم که څوک دې مونږ بچ کړي. دغه سیلاب تاسو نه لیده په دې سوات کې، په دې کوڅو کې په کومو کومو ځایونو راغلل او څومره بلډینګونه یې ونړولو، په دې ځمکو رالل، څونه خاوره یې راوړېده، دا خاوره اوس نه اوچتېږي د پټونه، څومره آبادۍ او څونه خلک. او دې زلزلې ته مو نه کتل په مانسهره کې چې راله، څومره غټ غټ بلډینګونه په ځمکه نه نوتل. ښه به آرام سره ودې یو غرض به نارې شي. بیا به څه کوې؟ دا بچي زمونږ د الله په اختیار کې دي، داسې ده که نه؟ مونږ د الله په اختیار کې یو، زمونږ دا غم دا د خدای په اختیار کې دی، زمونږ خوشحالۍ الله سره دي، زمونږ وجودونه دا ټول الله سره دي. خدای ته رجوع کې رڼو، ګناه نه توبه وباسئ، الله په ګناه خفه کېږي، او چې څوک الله ته رجوع کوي پې خوشحالېږي. خدای زمونږ نیکي نصیب کړي. مولا خان خدای راوستل، دومره ډېرو چې د هغې نه ګزاره نه کېدله، په دې ټولو ګورې الله ګزاره کوي او تکلیفونه څومره په دې غریبانانو تېر شوي دي. په موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ پیاده مدین ته، پیاده دی پیاده، جامع کمزورې ده، پیزار کمزورې ده، سر تور دی، په میلونو مزل کوي. الله ته درخواست کوي ربي انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا خدای ډېر محتاج یم. لس کاله د شعیب علیه السلام خدمت وکړ، مور دلته یوازې پریشانه، رور یوازې پریشانه، بچې ته لاړ چې ماشوم دی. قرآن شریف کې الله وایي وفتناک فتونا، ای موسی تا باندې ما ډېر ازمایښونه کړي دي. ماشوم دی په صندوق کې غورځېږي، او بني اسرائیلو کې فرعون حکم کړی وی چې کوم هلک پیدا کېږي وجنې، هلکان یې وله څونه ووجل. دا تکلیفونه راغلل، اخره کې مقابله جوړه شوه د اختر پر ورځ، جادوګر رالل، هغې چا ماران د پړو نه جوړ کړل، او چا د رسو نه جوړ کړل، او چا د لرګو نه جوړ کړل، او سیبه دې میدان کې داسې لقېدل. قرآن شریف کې الله وایي وجاءوا بسحر عظیم، دومره لوی سحر یې راوړه چې الله ورته لوی وایي. موسی علیه السلام وایي الله دې سره به څه کوم، دا خو ما سره یو کونټی ده، خو دا خو ټول میدان سیبه د مارانو دغه ډک دی، دا اجدهاګان بلا جادوګرو، او هغوی خپلې رسۍ او خپلې غورځولې دي، دې سره به څه کېږي. او د فرعون قوم زنده باد نارې لګي، مونږ وګټله. الله ورته ته وغورځوه، امسا وغورځوه، دا له خو ما لوی طاقت در کړی دی. القي عصواک، چې څنګه امسا وغورځوله، امسا نه خدای یو اجدها جوړه کړله. داسې اجدها یې جوړه کړله چې یو جامې د میدان په یو سر کېښوده، او بل یې د میدان په بل سر کېښوده، او چې دواړه جامې را یو ځای کړې، ټول ماران او هغه چې څه چوکې موکې وې ټول تېر شو، هر څه ختم. او خېټه کې دونه غټوالی م رانغی. نو جادوګر په جادوګر پوهېږي، مولا پېژني چې دا دی او که دا نه دی. مونږ خو تاسو نه پېژنئ، تاسو ته خو چې چا پټکې ووو، اوږدې جامې یې واچولې او لږې غوندې خوږې خبرې او یو نعت نیمې راته وویل، تاسو وایئ چې دا اوس د دیوبند نه راغی. مونږ ته پته لګي چې دا مولا دی او که نه دی. وکیل ته وکیل پته لګي، مونږ ته خو چې چا سپین جامې واچولې، تور کوټ یې واچوي، مونږ دا قابل وکیل دی. او چې بیا چارده کې په کرسۍ لا کېناست، وکیل ته پته لګي چې دا دی او که دا نه دی. داسې ده که نه ده؟ هر چا ته د خپل قوم پته لګي. نو جناب هغې ته پته ولګېدله چې دا خو جادوګر نه دی، او دا خو د جادو اثر نه دی، مونږ جادو کړی. به ټولو په یو ژبه آواز وکړئ آمنا برب موسی و هارون، په موسی او د هارون په رب زمونږ ایمان. فرعون وی دا مخکې میټینګ کړی، سلام کړی وه،
مخکې میټینګ کړی زه در پسې لښکر ته یې راځئ چې زه ورپسې بل علاج نشته. موسی علیه السلام غریب سره د قوم بیا روان شو، کور پاتې، مالونه پاتې، جیدات پاتې، هر څه پاتې. الله ته په کومه لار ځم په دې ځه لار ورته الله ښیي. روان دي جادوګر هم ورسره دي، اوس مسلمانان شو، قوم هم ورسره په منډه روان دي تښتي، ځکه د فرعون لوی لښکر ورپسې دی. اوس ده سره دا طاقت و چې د امسۍ ورته مخامخ کړې وه، خو د الله حکم نه و. دغه دی کې دا کولی شو چې الله نه تپوس کړو چې الله د امسا نه ور مخامخ کړو، که یو امسۍ ورته لار کې غورځولې خدای شته که د فرعون لښکر نه چې څوک هم پرې نه وي راغلی، لیکن الله دغلته منې کړې نه نه بس د امسا کار اوس نه دی، باقي زما کار ځه نیغ ځه. او ورپسې شو چې څه منځې لاړل، قوم ورته ویل لار دې غلطه کړه، دا خو په دریاب ورلو، دا لار خو په دریاب ختمه شوې ده. موسی علیه السلام ما ته خو الله دا لار ښودلې ده، الله ته یې رجوع کړو په دې ځه شبه چې دریاب ته ورغلل، دریاب راغی. وی الله دا خو په دریاب رالم، وی شابه دې کونټۍ د دریاب له یوسه چې کونټۍ څنګه دریاب له یوړه، دریاب کې ورته خدای لارې جوړې کړې، 12 لارې ورته جوړې شي، 12 قوم و. هر یو قوم کې څوک جګړې ونه کړي چې دا خو د قومونو دغلته جګړه جوړه نه شي، هر یو قوم په خپله لار روان دی. او هغه اوبه ورته خدای په دې منځ کې داسې ودرولي چې یو بل ویني ما چې دا ونه وایي چې هغه بل قوم جوړ غرق شو، روان دي پورې وځي. چې فرعون راغی خو هوښیار و، هغه وایي چې یاره دا خو دریاب دوی ته کولاو شوی دی، ما ته خو نه دی. قوم ورته اوس بس څه کوو، بس هوښیار و پوه شو، وایي دا زما د یارې نه دوی ته کولاو شو، دا زما زور دی، لوی خدای خو دی. هغه اسې لږه خوا دې خوا کول، جبریل علیه السلام راغی اسې ونیو وردن یې کړ او قوم ورپسې شو. هلته د موسی علیه السلام پورې وته سره د قومه او دوی په دا منځ کې شو. چې په دا منځ کې شو، الله موسی علیه السلام ته شابه دې وبوله کونټۍ یوسه، چې کونټۍ اړه اوبه پرې جوختې شوې. د فرعون سره د ټول قومه خدای پاک مردار کړ. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. ختم، مردار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، بخاری شریف کی حدیث سے، حضرت جبریل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام لراغے، وی اللہ رسولہ کوئی ارمان کا آغا وقت دلی دے وے کہ زمونگا آغا منظر دلی دے وے چے فرعون غر کے دا. جبریل سمنظرو وی چے کل دے غر کے دا نو ما دا دریاب دا ویخ نو وی دا خلواز اکلو چغی برلارے کو، وی دا دریاب دا ویخ نمی تورا خطر روی سو پا دا خلکی مورتا ورو مندل، دا خلمی والا بند اکلا. نو ازمائش و تکلیف پا بندوی پنیکانو بیا ډیر زیاتی، خو اخیری فتح دا چا دا دا حق دا، باطل ختمی دا. روس راغی، روس او سیبا قازقستان دی، او دا ازبکستان دی، او دا بخارا دی، او تاشقند دی، او بل دی، او بل دی، و پسی پا افغانستان دا، افغانستان دی سم. افغانستان کې لوی فساد شروع د دوی لوی هدف او لوی نشان خو علماء او مدرسې وي، عالمان یې ونیول مړه کړل، د دنیا عالمان شهیدان شو، مدرسې ختم کړې. او چې کوم خلقیان او دهریانو په افغانستان کې ټولو جنډې وړقولې، زه بس دین ختم، اسلام ختم. خدای نه مني که روس خدای نه مني. او سیمه په جوماتونو کې استبلې جوړه شوې، اسونه وتړلی شو، د علماو مدرسې هغې کې بدعملۍ شروع شوې. او چې کومې جماعتونه دي هغې نه د اسونو د خرو ګاډۍ جوړې شوې. او چې کوم د علماو خانقاهونه بند شو، څه درباري مولیان یې ځان سره ملګري کړل، او نو ټول علما حق پرستي ختم کړل. الله ورسره څو کړل. هغه روس خدای پاک دړې وړې که که نه، داسې ځمکې له شی ولګېده چې اوس غږ هم نشي کولی. که ایمان ورپسې پکې وي، ایمان خو نشته، خو که غیرت پکې وي، نو امریکې دشمنو دا خو امریکې ورسره څو کړل. نو چې امریکا په ګاونډ کې پرته راپارېسي که داسې شی لګېدلې ده چې زر کاله کې هم هغسې بیا طاقت کې نشي راتلی. هغه چې کوم ملکونه یې نیولي وه بیا خدای ذات کړل. افغانستان نه متقید رسوام شو، ذلیلم شو، او چې کوم ملکونه یې نیولي وه خدای بیا آزاد کړل. هغې کې نن بیا د اسلام جنډه ډقي. ازبکستان آزاد شو، امام بخاري رحمت الله علیه قبر دی، د هغه مدرسه ده او هغه درسونه شروع شو. تاجکستان آزاد شو، قازقستان آزاد شو، ملکونه بیا آزاد شو. امریکا اوس راغلی ده، بیا ازمایش شروع دی. په مسلمان خو ګوره وخت په وخت ازمایش دی، بیا ازمایش شروع دی. او دا ازمایش به وي، په علماو به وي، په عوامو به وي. دا دلته چې دا څه کرتوتونه کېږي که نه، دا جوماتونو کې یو ځای بل ځای او دا قصې پسې، دا ټول د امریکې چارونه دي. خدای دې تباه او برباد کړي. اوس په افغانستان کې او په عراق کې دغه ځای نه لتې متې شروع کړي دي. خو دا به تاسو انشاءالله قریب وینئ چې خدای به ذلیل او رسوا رخصتوي. او چې څنګه دا د روس د سټیټونو د تقسیم ذریعه شوه، دارنګې به د امریکې د سټیټونو د تقسیم ذریعه ګرځي. دا به ووینئ خدای به دا دړې وړې کوي. ولې دا زه خو ځانه نه ویم، ما مثالونه درکړل. وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان. دا خدای فیصله دا به ختمېږي. تماشا کوئ انشاءالله ان قریب به ووینئ. خیرونو کم شی چې لوښې چې ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي ډک شي او اوبه پکې ډېرې زیات شي، بیا څه کېږي؟ تویږي. او کومه بوجه کې چې دانې ورچې او نه ځایږي، شلېږي که نه شلېږي. د ظلم یو انتها وي، هغه انتها ته چې ظلم ورسېږي ظالم چوي بیا
دا خېټه ډز ناري کې دغه ظالم ډېر ظالمان هم په دنیا کې دا واړه واړه ولیدل چې خدای مردار کړل دقه رنګې دا غټ ظالم دی وبې ویني دا به خدای دړې وړې کړي دا به خدای ټوټې ټوټې کړي فارس یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ روم یو وخت کې لکه د امریکې سپر طاقت و خدای ټوټې ټوټې کړ تاتاریانو او راغلل او په عراق باندې حمله وکړه تاتار هغه ډېر لوی فتنه وه تاتاریان کتابونه یې راوړل بغداد کې خو لوی دین او لوی مدرسې وې د بغداد او د کوفې او د دغه علاقو نه هغه امام بخاري هلته کې درسونه کړي دي امام ابو حنیفه هلته تېر شوی دی حضرت علي رضی الله عنه په کوفه کې و صحابه کرام کوفې ته منتقل شوي دي کوفه کې د دنیا دینو او مدرسې وې جوماتونه و تاتاریان رالل الله اکبر چې رالل هلاکو خان ته ګوره دا رالل صاحبه او دغه کتابونه یې راوړل او د دجلې په دریاب کې وغورځول او دونه کتابونه او دومره د لاس لیکلي کتابونه چې په دریاب کې د هغې نه پل جوړ شو خلق به په هغه کتابونو پورې وتل لا پورې وتل دومره کتابونه او هغه په لاس لیکلي شوي وو د هغې هغه خطونه په هغه اوبو کې ویلې شو دومره اندازه ولګوئ چې د هغې دریاب اوبو نه سی جوړه شوه دونه هغه د لاسو د لیکلو د قلمونو هغه سی په هغه کاغذونو کې پرته وه چې خلکو به بیا لیکل کول نو سی به یې نه جوړول د دریاب نه به تل او د هغې نه به یې مشوانې ډکول او په هغې به یې خطونه لیکل دومره زور خدای د هغوی زور هم ختم کړ ویلې کړل او هغې ملکونو باندې بیا خدای د اسلام جنډه راوسته داسې به خدای کوي انشاءالله العزیز په افغانستان او دغه رنګې ورپسې په عراق باندې او په دې علاقو به خدای پاک د اسلام جنډه انشاءالله بیا اوچتوي کم از کم د دې مسلمانانو دا چغې او دعاګانې به خدای قبله کړي او دا پدید ته د افغانستان نه خدای زموږ وطن کې به امن راشي هر څه به ټیک ټاک شي دا د خدای د کتاب وینا ده بیت الله دا د کافرو په قبضه کې 360 بوتان په مطاف کې ولاړو دا چې کوم ځای کې طواف کېږي هغې ته مطاف وایي 360 بوتان دروازو په حساب ځکه دروازې د کالم 360 څه د پاسه بوتان پراته دي او د بیت الله په منځ کې د ابراهیم علیه السلام بوت پروت دی دننه او د اسماعیل علیه السلام او په لاس کې د جوارې نښې ورکړي دي د جوارې چې د جواري دوی موږ ته ښولې ده د فتح د مکې واقع انشاءالله که وخت برابرونه آینده جمعه کې به درته وویم خو صرف د اخري ټکې درته ویم نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې څومره تکلیفونه تېر شو په خپل ملک کې غریب وخت نه شو په وطن کې وخت تېر نه کړی شو بلال باندې څومره تکلیفونه تېر شو صهیب باندې څومره تېر شو حضرت خباب باندې څومره تېر شو حضور پاک اخر کې مجبوره شو خپل وطن یې پرېښاو هجرت یې وکړه مدینې منورې ته چا نه ښځې پاتې شوې کافرانې دي لاړل چا نه خاوندان پاتې شو ښځې لاړې چا نه پلار پاتې شو چا نه رور لاړ وطن یې ورته پرېښود دومره په تکلیف کې غریبانان پراته دي او د حضور پاک هجرت دې میاشت کې هجرت هم ابتدا شوې ده انشاءالله که مقرره د هجرت واقع به هم درته ووایم لیکن الله حق له غلبه ورکوي چې راغې په 8مه هجرۍ کې مکه مکرمه فتح شوه یو چوکه ورسره ده بوت له به یې دقسې ټس ورکړې بوت به سر د لاندې پرېوته او دا آیات وی وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغی باطل ختم بوتان ټول دړې وړې شو او بیا بیت الله مبارک ته ننوت او د اسماعیل او د ابراهیم علیهم السلام هغه بوتان یې راویستل غټ غټ بوتان یې جوړ کړي او لاس کې د جوارې نښې وې وی زما د قسم په الله چې دې کافرو ته هم پته ده چې دا جواري دوی نه ده کړې ګوره الزام لګوي په پیغمبرانو باندې هغه بوتان یې ختم کړل بیت الله پاک شو تر ننه پورې الحمدلله پاک دی د بیت الله ځمکه او د مکې الله پاکه کړه نورونو خبره دا ده چې باطل به راځي تکلیف به م راځي غم به م راځي مصیبت به م راځي د مال به م راځي د بدن به م راځي مسلمان به پې صبر کوي او اخري غلبه دا به د چا وي د حق به وقل جاء الحق د قرآن وینا ده وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا نو بعضې وروڼه وي هغوی لږه نیکي اختیار کړي ذکر و اذکار شروع کړي تهجد شروع کړي صدقه شروع کړي نو الله تعالی ځان ته نږدې کوي که نه پیغمبر ته نږدې کوي نو خامخا تکلیفونه پرې راځي چې دا ګناهونه وله ورجو یا لږې درجې وله د آخرت بلندې کم او یا لږ غوندې دوی خفه کم چې لږه نوره رجوع ماته وکړي ما نورم یاد کړي لږ زیات مې یاد کړي او یا لږ غوندې تکلیف وله ورکم او لږ مصیبت پرې راولم چې د آخرت وله پاک کم نو مونږ بعضې خلک وایي دا جوړ مونږ د الله نه یو خوښ نه د الله خوښ یې ښه په نیک انسان او په ذاکر انسان او په صدقې ورکوونکي انسان چې د الله تکلیف په مال په بدن په بچو راځي دې خوشحاله شي دې وایي انا لله و انا الیه راجعون دې الحمدلله وایي چې شکر دی خدای د عمل مې قبول دی تا ته در نږدې شم نو لږ لږ تکلیف ترې راله راکړه دا داسې وي لکه مور یا پلار چې بچي له په سر زور ورکوي دا عارضي وي او اخري ګټه بیا د حقې دعا وکړي چې الله ربنا رحم وکړي
خدای مسلمان چې په هر دی په تکلیف او په مصیبت کې مبتلا دی، الله هغه مصیبت او تکلیف ته په خوشحالو بدل کړي. یا الله هر څوک چې په رنځونو او مرضونو کې پراته دي، خدای رنځونو او مرضونو ور په روغ صحت بدل کړي. خدای موږ آزمایښونو ته ټینګې نه یو، موږ د آزمایښونو اطلاعاتو نه پامن کې وساتې. الله د امریکا او د هغې اتحادیان رسوا او ذلیل خپل وطن ته وشړلی کې. افغانستان، عراق، بوسنیا، چیچنیا او فلسطین، کشمیر، خدای ټول د کافرو او د هغې د ظلمونو نه الله آزاد کړي، او زموږ دا وطن هم د هغې د ایجنټانو نه آزاد کړي، او زموږ په دې وطن کې د قرآن او د سنت نظام راولي.